وطنا صبر وکړه لر او پر دې جوړو اوس نوی راغلی هر پر هر دې جوړو اوس نوی راغلی هر پر هر دې جوړو د افغانستان برېښنا شرکت اړوند 1495 جریبه ځمکه له غاصبینو څخه بیرته راګرځول سوې ده چې 1380 جریبه ځمکه په ننګرهار ولایت کې 114 جریبه ځمکه د کابل سروبي ولسوالۍ کې چې د برېښنا تولید حوزې اړوند بیرته راګرځول سوې ده او دغه راز د برېښنا اړوند 1 جریب ځمکه بغلان ولایت کې له غاصبینو راګرځول سوې. په تیرو څه باندې 2 میاشتو کې دولتي ادارو او تصدیو 554 میلیونه 595,498 افغانۍ په خپله تحویل کړي دي خو په دې تړاو د افغانستان برېښنا شرکت د ریاست الوزرا درانه مقام ته له مکتوب لیږلو وروسته د ریاست الوزرا ځانګړي حکم له مخې 1,9,993,925 افغانۍ د مالیې وزارت له لارې د افغانستان برېښنا شرکت ته لیږدول سوي او تحویل سوي دي. د پخوانیو زورواکو او سیاسیونو د برېښنا باقیاتو لړۍ دوام برخه کې مو 595 پیرودونکي څارلي چې په تیره یوه میاشت کې له 201 زیات پیرودونکي د پیسو ورکړې ته حاضر سوي او له دوی څخه 45,525,404 افغانۍ ترلاسه سوي دي.